آیا کله مو سوچ کړی چې ولې هر کال د فبرورۍ په 14مه نړۍ د مینې په رنګونو رنګیږي؟ ولې سره ګلان، چاکلیټونه او د مینې پیغامونه دومره ځانګړې معناوې لري؟ او آیا پوهیږئ چې د سانت ولنټاین تر شا یوه داسې کیسه پټه ده چې د قربانۍ، رازونو او رښتینې مینې نه ډکه ده؟ زه انور شینواری تاسو ته د ډالۍ پښتو ایډونچر یوټیوب چینل څخه مخاطب یم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نننۍ خپرونه مې د ولنټاین ورځې ته ځانګړې کړې ده. ولنټاین یوازې د ګل او ډالۍ ورځ نه ده، دا د هغه انسان کیسه ده چې د مینې لپاره ځان قربان کړی و. دا د پټو ودونو، د یو پاچا او د یوې داسې وعدې یعنی پرومیس داستان دی چې تر نن ورځې ژوندی پاتې دی. خو پوښتنه دا ده، آیا دا ورځ رښتیا هم د مینې ورځ ده او که د تاریخ یوه بله بڼه لري چې ډیر خلک ترې ناخبره دي؟ په دې ویډیو یا خپرونه کې به تاسو واورئ سانت ولنټاین څوک و، ولې هغه زنداني شو او بیا اعدام شو. from your valentine جمله له کومه راغله او دا ورځ څنګه د نړۍ تر ټولو رومانتیکه او د مینې ورځ باندې بدله شوه. تر پایه له ما سره پاتې شئ ځکه چې د دې ورځې اصلي کیسه تر هغې څه ډېره ژوره او په زړه پورې ده چې تاسو یې فکر کوئ. د 3مې میلادي پیړۍ په نیمایي کې روم لا هم یوه ستره امپراتوري وه، خو دننه له ځینو ستونزو سره لاس او ګریوان وه. سیاسي بې ثباتي، پرلهپسې جګړې، اقتصادي فشارونه او د واک لپاره سیالۍ پکې روانې وې. په کال 288 میلادي کې یو جنرال کلاودیوس II په نوم واک ته ورسېد. کلاودیوس II یو پوځي امپراتور و، هغه د جګړې له لارې قدرت ته ورسېد او خپل ډیر وخت په پوځ او جګړو کې تیر کړ. هغه د ګوتیکوس لقب وروسته له هغې واخیست چې د ګوتانو پر ضد مهمه بریا ترلاسه کړه. د هغه اساسي هدف دا و چې پوځ پیاوړی کړي او د روم سرحدونه خوندي کړي. هغه داسې یو فرمان صادر کړ چې د ځوانانو ودونه محدود او یا منع کړي. باور یې درلود چې مجرد سړی تر واده شوي سړي یو ښه عسکر جوړېدی شي، ځکه چې هغوی د کورنۍ او اولادونو له اندېښنو څخه آزاد وي. د ده په دوره کې سانت ولنټاین ژوند کاوه. سانت ولنټاین یو عیسوي کشیش او پادري و. هغه باور درلوده چې مینه او واده یو سپېڅلی تړون دی او باید ونه درول شي. کله چې په روم کې واده کول منع او یا محدود شو، ولنټاین د دې فرمان پر ضد باندې ودرېده او په پټه به یې د ځوانو جوړو ودونه ترسره کول. د شپې په تیارو او په پټو ځایونو کې به هغه د ځوانو نجونو او هلکانو نکاحګانې تړلې. د هغه کارو چې د امپراتور د اوامرو څخه ښکاره سرغړونه وه. کله چې دا خبره امپراتور ته ورسېده، ولنټاین ونیول شو او په زندان کې واچول شو. هغه ډیره هڅه وکړه ترڅو د خپلې عقیدې دفاع وکړي، خو په پای کې د دولت پر ضد د اوامرو د سرغړونې په تور محکوم شو. یوه مشهوره کیسه هم روایت کیږي چې د زندان په موده کې ولنټاین د زندان د ساتونکي له لور سره اړیکه پیدا کړه او د اعدام نه مخکې هغې ته یو لیک ولیکه چې په پای کې ولیکل from your valentine، او همدا جمله وروسته د مینې د پیغامونو دود وګرځېده. د 289 او 280 میلادي کلونو په منځ کې د فبرورۍ په 14 ولنټاین په روم کې اعدام شو. داسې روایتونه دي چې لومړی ووهل شو او بیا ورڅخه سر پرې کړل شو.
د هغه د مرګ څخه وروسته د وخت په تیریدو سره هغه د مینې او قربانۍ سمبول وګرځي. راځئ چې اوس په دې هم خبرې وکړو چې څنګه عیسویانو او یا کلیسا د روم د خلکو یو لرغونی جشن د والنټاین نوم ته راواړاوه. د فبرورۍ په نیمایي کې د روم خلکو یو لرغونی جشن لمانځه چې نوم یې لوپرکالیا و. دا جشن د فبرورۍ په 15مه ترسره کېده او د حاصل خیزۍ، پاکوالۍ او د پسرلي د پیل سره تړاو درلود. د دې نوم د لوپس لیوه د کلمې څخه اخیستل شوی و چې د روم د بنسټ ایښودونکو رومولوس او ریموس له افسانې سره تړاو درلود. په دې جشن کې به خلکو وزې او سپي قرباني کول او د پوستکو څخه به نرمې پټۍ جوړولې. بیا به د ښار په کوڅو کې منډې وهلې او ښځې به په دې نرمو پټیو وهلې. خلکو باور درلود چې دا کار به د اولاد په راوړلو کې برکت راولي. دا یو بت پرستانه دود چې د ډیر پخوا څخه روانو. څو پیړۍ وروسته کله چې عیسویت دین په روم کې یو رسمي دین شو، کلیسا غوښتل چې دا پخوانی بت پرستانه دود بدل کړي او بل اخیره په 15مه میلادي پیړۍ کې د فبرورۍ 14مه د سانت والنټاین په نوم ونوموله. په همدې ډول د وخت په تیریدو سره د والنټاین کیسه او د فبرورۍ منځنۍ ورځې سره وتړل شوې. ورو ورو دا ورځ د مینې، ګلونو، کارتونو او رومانتیکو پیغامونو سمبول وګرځېده. 14 فبرورۍ چې نن د مینې نړیواله ورځ بلل کیږي، ریښې د لرغوني روم له سیاسي حالاتو، پوځي امپراتور، پټو ودونو، زندان، اعدام او د لوپرکالیا له پخواني جشن سره تړلې دي. دا یوازې رومانتیکه ورځ نه ده، بلکې د تاریخ یوه اوږده او پیچلې کیسه ده. راځئ چې په دې وغږیږو چې د والنټاین ورځ په منځنیو پیړیو کې شاعرانو او خصوصا د شکسپیر د ادبي اثارو وروسته څنګه مشهوره شوه. په امریکا کې دا ورځ د هالمارک د کارتونو، اعلانونو او ډالیو له لارې څنګه مشهوره شوه او ورو ورو بیا نورې نړۍ ته هم خپره شوه. په اروپا او امریکا کې د ګلونو، چاکلیټو او کارتونو بازار څنګه پراخه شو. فلمونو، تلویزیون او رسنۍ د دې ورځې په نړیوال کېدو کې څه اهمیت ولوباوه. په 14مه پیړۍ کې جیفری چوسر چې د انګلیسي ادبیاتو له بنسټګرو څخه شمیرل کیږي، تر ټولو مشهور اثر د کانټربوري ټالیس دی. د خپل شعر پارلیمنت اف فاولز کې د فبرورۍ 14مه د مرغانو د جوړېدو ورځ د رومانتیکي مینې سره وتړله. همدارنګه ویلیام شکسپیر چې د نړۍ له تر ټولو اغیزمنو ډرامه لیکونکو څخه دی، اثار لکه هاملیت، رومیو ان جولیټ تر نن ورځې پورې ژوندي دي. په خپل اثر کې د والنټاین ورځ د مینې او سمبول په توګه یاده کړې. دا ښایي چې تر 14مه پیړۍ پورې دا ورځ د رومانتیکي مینې برخه ګرځېدلې وه. د 20مې پیړۍ په اوایلو کې په امریکا کې د کار جوړولو شرکتونو دا ورځ د یو فرصت په توګه وګڼله. د دې فرصت نه په ګټه شرکت هالمارک ښکلي تیار جوړ شوي کارتونه بازار ته راوړل. په کارتونو کې رومانتیک شعرونه ولیکل
او خلکو ته دا پیغام ورکاوه کمینه لري نو باید یې څرګنده کړي. ورو ورو دا فکر عام شو. د دې څخه وروسته یوازې کارتونه نه، ګلان، چاکلیټ، قیمتي ډالۍ، سور رنګي ټوکي، حتی ځانګړي ماښامنۍ په رستورانتونو کې ټولو بازارونو د فبرورۍ 14 ته چمتووالی نیوه. په اوس وخت کې په میلیونونو ډالر په همدې ورځ باندې مصرفیږي. ځینې خلک په دې ګمان دي چې دا د مینې ورځ ده، خو ځینې بیا د دې مخالف په دې ګمان دي چې دا د بازار ورځ ده، چرته چې مینه د ډالیو په بیه اندازه کیږي یا پلورل کیږي. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال میلیونونه عسکر له خپلو کورنیو څخه لرې وو او په جګړه باندې بوخت وو. خو دوی ته د والنټاین کارتونه د امید او حوصلې وسیله وګرځېدله. پوځ ځانګړی پوستي سیستم درلود او لیکونه او کارتونه یې انتقالول. ډیر داسې لیکونه وو چې سانسور کېدل به، خو دې پوستي سیستم به ځینې خطونه یا پیغامونه سانسورول، خو هغه پیغامونه یا خطونه به چې د مینې پیغامونه پکې وو د سرتیرو کورنیو ته رسول. ځینې سرتیرو به حتی په مورچلونو کې په خپل لاس د مینې کارتونه جوړول او ورو ورو وروسته دا دود نورو هیوادونو ته هم ورسېده او د نړیوال دود یوه برخه شوه. سره لدې چې والنټاین یوه نړیواله ورځ شوه د مینې او رومان سمبول وګرځېده، خو ځینې خلکو او ټولنو د دې ورځې سره مخالفت وکړ. هغوی په دې باور دي چې د تاریخي پلوه د سانت والنټاین کیسه کوم بشپړ اسناد نه لري. لویو شرکتونو دا ورځ د بازار او مصرفي دود لپاره کاروي او ځینې هیوادونو کې کلتوري او مذهبي ټولنې او عالمان دا د بهرني کلتور یوه برخه ګڼي. مولاي صل وسلم دائما. راځئ چې په دې هم خبرې وکړو چې په اسلامي نړۍ کې دې ورځې ته په کوم نظر کتل کیږي. ځینې اسلامي عالمان دا ورځ د خپلو دیني او اخلاقي اصولو له امله نه مني. په همدې خاطر په ډېرو اسلامي هیوادونو کې دا ورځ نه لمانځل کیږي، خو ځینې خلک یې د میړه او میرمنې ترمنځ په شخصي توګه یو بل ته کار او یا ډالۍ ورکوي. راځئ چې اوس په دې هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې دې ورځې ته په کومه سترګه کتل کیږي او آیا پښتني ټولنې دا ورځ هم منلې او کنه. په شل کلنه دوره کې چې افغانستان ته د مختلفو هیوادونو څخه مختلف اتباع او مختلفې موسسې راغلي وي او د دنیا د ډیرو ملکونو پوځونه هلته پراته وو. په لویو ښارونو کې لکه کابل کې د ځینې ځوانانو لخوا څخه محدود او شخصي ډول دا ورځ لمانځل کېده. په پښتني ټولنه او په کلیوالو سیمو کې په عامه توګه دا دود نشته او نه لمانځل کېږي. اوس په هم واوړو ګاونډ پاکستان ته. په پاکستان کې په عامه توګه په لویو ښارونو لکه لاهور او کراچۍ کې نسبتاً دا ورځ ښکاره لمانځل کیږي، خو په کلیوالو او محافظه کاره پښتني سیمو کې دا دود محدود دی. یعنی اکثره پښتانه دا ورځ د اسلامي روایتونو په اساس نه لمانځي.
مینا نه د کارت محتاج ده نه د ګل او نه د یو ځانګړي ورځې. مینا که د زړه وي نو هر ورځ والنټاین دی او هر شیبه د اظهار حق لري. دوستانو، ملګرو او عزیزانو، د دې نه مخکې چې دا خپرونه پای ته ورسوم، ستاسو څخه یوه دنیا مننه چې ما سره تر اوسه پورې پاتې شوي. که چیرته مو زما د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله کوم چې سبسکرایب یې کړئ. ستاسو هر سبسکرایب ماته ډېره لویه ګټه رسوي. اوس به در سره خدای پاماني وکړم. تر بلې خپرونې پورې لوی او مهربانه خدای پاک سپارم. خدای پامان هر چېرته چې اوسئ خوشحاله او نیکمرغه اوسئ.